دا خبره به تا ته وړه ښکارېږي، وړې مه ګڼه. زما نبي داسې وایي په دې لاس خوراک کوه، په دې لاس خوراک مه کوه. که یو سړی وایي زه په دې لاس کومه، زما نبي هغه سړي ته شیطان وایي چې کوم سړی په ګس لاس په چپ لاس باندې خوراک کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي په چپ لاس باندې خوراک چې کوي دا شیطان کوي، په چپ لاس باندې چې اوبه څکي دا شیطان څکي. یاد ساته من تشبه بقوم فهو منهم. اگر که د دې زمانې چې مسلمان ته ځینې وخت کې ګوري د دې خبرې سره خیال نه ساتي، د دې خبرې سړی راغی د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې خوراک کاو، په چپ لاس یې خوراک کاو. د الله نبی چې کله ولیدو ویل ولې په چپ لاس خوراک؟ هغه ویلې زما دې لاس وس مې نه کېږي، دا ښی لاس مې ویل وس مې نشته چې ډوډۍ پرې اچوله. د الله نبی ورته ښېرې وکړې، ویل الله خو دې په دې لاسو شل کا، الله خو دې په دې لاسو شل کا. دا خبر یاد ساته. ولې ورته دومره ښېرې کولې؟ دا خبر یاد ساته ته چې په چپ لاس خوراک کې دې ته سوچ وکړه دا خو د مشرکانو طریقه ده، دا خو د شیطانانو طریقه ده. زما او ستا نبي چرته په ټول عمر کې په چپ لاس خوراک نه دی کړی.